ته د مولا غلام رپم نشي کوي مولا مرضی ده چې تا ته وایي چې ښځه دې طلاق کړه ښځه ستا د هډر د مولا چلیږي ښځه دې طلاق کړه کافر یې کلمه ووایه هلکه زما اسلام او زما کفر دا زما او د رب په منځ کې فیصله ده زه او زما رب ښه پوهېږو چې زه د هغه بنده یم او که زه د هغه دښمن یم ما بین عاشق و معشوق رمز است کرامن کاتبین راهم خبر نیست زما او د رب مسله ده او مشرانه مولا کوي ستا لور ده د بل سړي ښځه ده د یو قوم خورلنه ده د بل قوم انګور ده نه دا قوم فیصله کوي شي نه دا مولا به وایي چې دا طلاقه ده او دا نه ده طلاقه چې ښځې طلاقه شوه اوس څه وکړو غلې غونې ماله راشه دوباره کول غواړي او جي که نه بچي مې دي داسې غلې غونې به یو سړي ته نکاح کړو د شپې او بس هغه پوهېږي حکم تا باندې حکومت دی که نه دی حکومت یوه ښځه چې ته لاهور نه راغواړې او خوښه دي یوې شپې له نه یوې ګنټې له 100,000 روپۍ به دې پې ولګي جواب راکړه او څومره به پې ذلیل شي ګاډي به ورته نیسې پټه به یې راولې ټلیفون مې کشف نه شي چاته پته ونه لګي چې لاهور نه شی راغوښتی دی او بیا به کور کې چې کوم دی کوشش کوي چې ښځې را باندې خبرې نه شي او که څوک درته وایي څوک راغلي دي زمونږ داسې یو دوست دی ملګری دی ښځو ته بمبانې کوي به یې که نه او بیا چې ورسره یو څو منټه تیر کې بیا به هغه راضي کوي څومره پیسې نه دا خو کمې دي دا خو ډېرې دي واپس به مې رسوي او په تا دومره لوی حکومت دی چې په خپله به یې وله راولي ګاډی به م ته نیسي خرچه به م ته کوي لباس به م وله تا کړی خوشبویي به م وله تا هلي او بیا به یې پوهوي هم چې مولانا صاحب د کم سړي ته تا ګوره چې هلته ګډبډ ونه کړي حکومت څه ته وایي دا تا د الله انعاماتو ناشکري کړې طلاق و څه شی او شو څه شی انشاءالله که ژوند دي ما مخکې هم تاسو ته ویلي دي اردو کې ما په دې تفصیل کړی دی خو پښتو کې کیدای شي یوه جمعه زه په دې پړاو کوم چې قرآن طلاق څنګه ذکر کړی آیا طلاق داسې اچولی کېږي چې یو سړی غوسه شو په کور کې ناست دی غوتو 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 طلاقه شوه یاره جي ډېر خفه یم مولانا صاحب څه چل دی یاره جي مازغه مې کار نه کوي څو ورځې مې خوب نه دی کړی دا ملګري م ټول را سره پر څه چل دی یاره جي هغه دوکاندار له ورغلمه او ما تېنه سودا کوله او بس هغه چې کوم دی وصیت ښه ونه کوه لږې خبرې ښې ونه کړي او زما د خولې نه ووتل چې که ما تا نه نن نه په سودا وکړه که نه په ما دې ښځه په 3 شرطه او په 3 کړایه طلاق تا جګړه وه که د ښځې دې جګړه نو چې زما ورسره جګړه وه نو بیا یاره جي بیا پوه نه شوم بله ورځ غوړي راکره نه وو بیا لاړم هغه نه مې غوړي واخیسته تا واخیسته که ښځې دې واخیسته نه ما واخیسته طلاق دا غول تا خوړلي وو که ښځې خوړلي وو یاره جي ما خوړلي وو ښه نو بیا یاره جي وشه بس اوس خو مې بچي دي که نه ته طلاق پرېوتی دی ښه داسې وکړه دا ښځه دې چې کوم دی راوله او پلنکي سره یې څمله ما ته راشه راته ووایه چې ما قسم خوړلی دی چې زه به تا نه سودا نه کوم بیا لاړم غوړو سودا مې وکړه اوس څه وکړم زه به درته ویم چې کوم سړي ته چې ښځه نکاح کوي هغه سره ته څمله یوه شپه ګناه خو تا کړې ده ښځې خو ګناه نه ده کړې ښځه خو باحیا په دې کور کې ناسته ده باعزته ناسته ده هغه چا سره دوه ټکي نه کوي ولته خورې او څملوي خلقو سره ښځه څه چل دی روایاتو کې راغلي دي قرآن خبره ماته وکړه قرآن څه ویلي دي که ګناه تا کړي
اول خو به داسې کیږي نه لکه څنګه چې نکاح معاهده ده د دواړو فریقونه په مشوره او په جرګه کیږي داسې طلاق د هغې معاهدې خلاصېدل دي معاهده چې ختمیږي هم په جرګه به ختمیږي هغې کې به باقاعده د ثالثانو د حکمینو یو ټریبونل به پکې کینی فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها خو بالفرض که څوک وایي چې نجي شوی دی نو بیا خو دا ګناه سړي کړې ده سړی ورسره څملوی د ښځې عزت ولې تار تار کوي ملا صاحب دا چا وکړه دا تا وکړه دا د خلکو عزتونه تا لوټ کړه لوټ کوې لګیا یې هلو دا منکر حدیث هلو دا کافر دی څه مطلب موږ نه ښځې خلاصوي داسې صفا ووایه دا موږ نه ښځې خلاصوي مونږ د خلکو ښځې په څه چل ول باندې ځان ته روا کو دی خلاصوي داسې ولې وایي چې منکر حدیث دی دا ووایه چې موږ نه ښځې خلاصوي دا ووایه چې موږ نه عوام د حکومت نه د لاسه وباسي دا ووایه چې موږ د مزو نه خطا کوي دا ووایه چې په موږ باندې قرآن مني نشته خلک یاران نشته ملګري نشته کني ته په الله یقین وساته چې ته پردو ښځو سره نه وی پروت تا والله که پردهدارې ښځې داسې بې عزته کړې وې تا والله که د څلورو د پنځو د شپږو اولادونو مور کور وران کړی وې څه چل دی ما ټول عمر لور وساتله د ګرمۍ او د یخنۍ نه مې بچ کړه هوا د جونکو نه مې بچ کړه د خلقو د سترګو د لیدو نه مې بچ کړه 1 کروڑ روپۍ چې چا د دې په عزت پلار لا ورکولې پلاری لور نه ورکوله وی زه لوڼې خرڅوم نه زه لوڼې چلوم نه زه پښتون مسلمان یم ته چې راغلې جرګه دې راوسته تاله یې هغه لور چې هغې لور په عزت باندې به لسو وروڼو ټوپکې راغستې هغه لور چې ټول قوم پې ټوپک راغسته د هغې د لوپټې په خوځېدو باندې هغه لور یې د ماښام تیاره کې تا ته حواله کړه سره در سره دویم قسم رخصت نه کړ که چا ورته ووایي چې جی ته خو د لور په عزت ډېر خفه کېدې ټوپکې به دې ګرځولې که چا ستا کور طرف ته وکړه پردي سړي له دې لاس کې ورکړه مخکې ځنګل را روان دی لار کې خو ډېر خطرناک ځایونه دي د بدکارۍ اډې دي دا ښځه دې پردي سړي له حواله کړه هغه څه وایي نه بس جی دی پوهېږي او کاري پوهېږي دا یې خاوند دی دا داسې که نه لس ټوپکې چې پلار ګرځولې د کور دروازې سره یې ورته حواله کړه دا تپوس هم ونه که چې بېګا شپه دې بچیه څنګه تېره کړه چا خو دنه لوپټه نه یي لر کړي کوي تپوس دا تپوس دې کوي چې بچیه د شپې خو دې عزت نه یي لوټ شوی کوي ولې او ورته وایي چې بس دا ستا د کور عزت شو بس لاړه ته پوهېږې او کار یې پوهېږي هغه الله حکم دی ما ومنلو تاله مې درکړه هغه ته یو بچی راوړه بل یې راوړه 5 زامن راوړل ورته ژوڼي کړل ځواني په داو ولګوله ځواني زړه شوه هغه د ګل په شان تازه مخې ګونځي شه هغه ښځه چې په لار به روانه وه خلکو به یې تماشې کولې اوس لوڅ مخ روانه وي څوک یې نه ګوري ځواني یې څه کړه په تا یې خاورې کړه ستا په بچو یې خاورې کړه ستا په کور و خاندان یې خاورې کړه ستا د تره عزت ستا د ماما عزت ستا د ورور عزت ستا د وراره عزت ستا د ماما د زوی ستا د خاندان لونډان راتله چای پخوه روټۍ پخوه کپړې وینځه ځان پټ ساته حیا کې ځان ساته بچي لویوه متیازې صفا کوه 5 زامن لوی کړل 3-4 درته لوڼې لویې کړې ځواني ختمه شوه او تا بهر سړي سره جګړه کړې وه ډوتو بړوتو طلاقه شوه ښه څه به کوو مولانا صاحب یاره یا به بل سړي سره څملي نه جی زه خو دا کار نشم که بس جی بس بیا خو به پلار کور ته ځي ښه پلار کور ته لاړه
پلار کور کې به څه کوي؟ یاره جی بس څوک به وکړي که نه څوک کوي؟ ته نیا کوي هلکه؟ خو نیا شوې ده، نیا څوک کوي؟ حاجي څه به کوي؟ یاره جی بس پلار کور کې به پلار کور کې به څه شی کوي؟ یاره جی مور پلار بیا خو مړه دي، ورونه دي هغو خو ودونه کړي. ښه چې تر څو پورې دا مزدورکاري کولی شي، د یو ورور مزدوري به کوي، د هغه د ښځې مزدوري به کوي، لوښي به وله انځي، کپړې به وله انځي، ځکه چې لا پکې بدن کې طاقت شته، که خوند نشته طاقت شته. خو چې کله دا د لاسو پښو نه پرېوته بیا به پې څه کوي؟ دا اسلام دی؟ جواب راکړه. اسلام ښځو سره داسې کوي؟ دا خو دې تباه کړه، دا خو دې ذلیله کړه. دا د قرآن فیصله کېدی شي؟ دا د محمد مصطفی فیصله کېدی شي؟ نه، دا به د چایي د الله فیصله به زه درله سناو کم. وخت را روان دی، آیاتونو سره به یې درله سناو کم چې قرآن وایي طلاق دی وله ورکه، کور نه به یې نه وباسي. دا کم کور کې چې دی اول خو به طلاق ورکوي څنګه؟ لکه څنګه د نکاح کې تمامه دنیا جرګه راوغوښته، طلاق کې به داسې خلک راغونډېږي، فیصله به کېږي. ستا واک نه دی، عدالت به دا فیصله کوي، ثالث او جرګه به دا فیصله کوي. او که بیا دې سوچ سمجھ کر د هغې باوجود تا وی چې نه بس جرګه دې زما فیصله وکړي، زه نه غواړم دا ښځه، نو چې طلاق دې ورکړه ته به د کوره وځې. دا کور دا بچي دا د ښځې دي. ته چې چېرته ځې ځه، ته سړی ځان له به کور جوړ کې، ته سړی ځان له به واده وکړې، تا کې لا جس شته دي، بله ښځه به دې قبول کړي، چا ته به اخوا دېخوا وکړي، موبایلونه به چا ته وماني، چا له به سترګې ووهي، چا له به کپړې نیغې رانیغې کړي، کله به ګیره دې طرف نه وخورې، کله به پکې داسې شیان جوړ کړي، کله به داسې سرونه. ته خو ډېرې نخرې کولی شي. لاهور ته به لاړ شي، کراچۍ به به لیونۍ کمک له به وغولوې بله. دا کور دا بچي د دې ښځې دي، ستا نه دي. او که ته وایي چې دا خو زما کور دی، نو چې هغه کم څه تا دا 20 کاله استعمال کا ستا د پلارو، چې دا ښځې دله څه درکول، که دا کم خواږی چې تاله درکه دا 40 کاله، او دا 40 کاله یې مزدورۍ وکړې، دا کم لاسونه چې ستا دپاره استعمالېدل، د کمې شونډې او سترګې چې تا دپاره استعمالېدې، د کم عزت چې ستا دپاره استعمالېده، دا ستا د پلارو، دا د هغې ښځې و چې تاله یې درکوه. د دې قیمت دی، د دې قیمت دا دی چې کور هم خپل دی، د دې قیمت دا دی چې بچي هم خپل دي. ګرځه خړوسه چې چېرته ګرځه. اسلام دا دی. او دا چې زه ژوندی وم دا به زه خلکو ته بیانوم، او په دې خلکو به یې منمه. خلق مو تباه کړه، ښځې م ضایع کړې، د ښځو م عمر ذلیل که. دا زناګانې چې په دې کلو کې کېږي دا ستاسو د لاسه کېږي. زنا ته ښځې تاسو مجبورې کړې. چې پلار کور ته لاړه شي کوي به نور څه شی به کوي؟ یا به زهر خوري یا به دغه ګندګۍ کوي.